راغله بیا په خیر راغلې. لوسې خدای دې وبخښه. یا ښځې سره خبرې کوې؟ د څه نه؟ هغه چانې نه دی چانې؟ ته وګوره هغه چې کدايه ته لاس واچولې. تا ته چا وویل؟ ما ته یې پلار وویلې، پلار دې داسې خوشحاله و په ایمان. خبرې مور له هم پیسې ورکړې او پلار له هم پیسې ورکړې او ویل په دې پیسو باندې ځان ته کپړې واخلئ. وای شکر دی. هسې د جانان پلاره هلک ډېر تکړه او چالاکه دی. ته به ګورې که خیري د دې د کور حالات به ډېر زر ښه شي. نو خو اوس کم داسې لږ او تندې څه دی، اوس هم د خیره سره ډېر ښه دی شکر دی. هسې د جانان پلاره یو سوچ مې کوم. او څه سوچ دې کوم؟ ما وی که جانان دپاره رابعه وغواړو نو خبره خو دې ښه وکړه، بده خو دې په ایمان ټاکلې ده. خو څه زه هم دا خبره کوم که نه چې ما بیا د شازي لورم څخه هم کول پکار دي. نو پکار خو دی او زه ویمه چې د چني نه خالق اډو شته نه. بلکل. نو بیا خو د زوی دپاره خو خبره کولی شمه، د لور د رشتې دپاره خو خبره نشم کولی که نه. نه ښځې دا د رشتې وویل. ګوره په خبره باندې ځان پوه کړه. د پښتو په ملک کې دا خبره هېڅوک هم نشي کولی. او نو بیا یو بل چل به وکړو که نه. وایه. جمالو ترور نه ده اخوځي راځي که نه چې راشي نو داسې په خبرو کې بیا پوه کړم چې هغه د رافعې خوله بویږي چې هغه څه وایي. والله خبره خو دې ښه وکړه، خو ګوره لږه پته یې کړه. یا سړیه بېغمه اوسه. نو زه خو وایم چې الله دې وکړي که نه چې داسې وشي. یو خو دا ده چې دوستي به مضبوطه پاتې شي که نه خپلو کې یو، او بل دا ښځې چې د ډېرې خرچې نه به هم خدای بچ کړي. څه دې وویل؟ ولې دا زوی به په پتاسو وده اوسه؟ ټول کلي له به ډوډۍ ورکومه، د زړه ارمانونه به رېږومه. که یو ډکې خو مې دی نور زما دي څه. بله باید غلې کښېنه غلې څه که نه نه کلي ستا را باندې وې نو لاندې لا لعنت او خیانت په سر چې وخت راشي بیا به ګورو مالې. ګولیا جی خان جی. سبا له د وخته شبنم بچي پسې مې کالج ته لاړ شي او کلي ته به یې راولي. همدا خبره ما هم کوله خانم، ځکه چې 2 ورځې چوټیانې دي. او رښتیا دلدار خان خط کې څه لیکلي چې کله به درځم؟ خان هغه به هم سبا راځي. نو بیا داسې وکړه چې اول ټیشن ته لاړ شه، بیا به کالج ته لاړ شي. ټیک ده؟ همدا خبره ما هم کوله خانم. رښتیا خان هغه زمانې نه دي زمانې. او هغه زوی له واده کوي. نو کوي دې که نه؟ نه که نه خانه اورېدلي مې دي چې ستاسو سره نږدې هغه څه د پاسه جرب ټن نه دی هغه خرڅوي. رښتیا؟ ګولې صحیح وی خان. نو بیا ګورې خیال ساتئ چې په بل چا خرڅه نه کړي. راځه سره پاره یم خان. همدا خبره ما هم کوله خانم چې څنګه به په بل چا خرڅوي. خو هم زمونږ دی چې زمونږ د ځمکې سره نږدې پرته ده او هغه هم زمونږ د خوښې فرق هم. ګولیا دا خلک داسې خلک په دې کې زموږ فایده ده. همدا خبره ما هم کوله خان. ویم دا لږ شانته د جوارو اوړه به ځان سره یوسمه. نه ته ما ته دا ووایه چې دا د جوارو اوړه په ښار کې نشته. شته ولې نشته، خو د کلي اوړو کې او د ښار اوړو کې خو ډېر فرق وي که نه. یاره ښځې په هر څه کې ملاوټ شو. دا اوړه پی شملې دا خو په کلي کې سوچه خورو ګرمې مسالې و دا چې دا خو اوس نشو کرلی که نه. او رښتیا لږه شان سبزي به هم ځان سره یوسم. داسې وکړه چې یوه ریړه سبزي یوسه یوه ریړه ډکه کوي او مور او دواړه پرې د پاسه کېني چې دا خلک هم خوب ویني. وزورورې چې ځي نو یوازې لاړه شه که نه. اوس رابعه صاحب پاره ځان سره بوځي. وایي نو ما د ښار لارې ګودرې څه لیدلې دي، هلته به روکه شوی یم نو بیا به څه کومه. ځان ټیک ده خو ګورې یعنې کاټواره ده ګورې پخ کړې پرې ده ښه ماله د پخلي مخلي چل نه راځي. نو مونږ کم اوس روان یو،
خو سبا چې زم نو کټوي به مې پخکړې تیار ده تپریخي او بیا به په وخت راشي ها وی دا الله سکه دونه مو د پس د روکر روانه منو کشپې ته ایثار کړم نو خپکیږي بګوره نه نو تاله چلم نه دی ورته زما وایه کنه چې هغه نه چا کوي کنه ښه وای دا ولې وای زما خو سم په دې سینه کې څوک وګی راکړ یا داخل السلام علیکم وعلیکم السلام غلام ماما نشته نه نشته ماښام به راځي ښه اوس به څه کوو ولې خیر خو دي په دې له خیره څه چل شوي ناجوړه دي او نو دا څه ده پای هله کینو چپ 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 هله کینو 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 بابا کینو خدای به دې شروع هله کینو ها بابا دا راته ووایه چې پتا باندې څه چل په سر مې درد دی ټول وجود مې خوږېږي نو یا خو به دې مټې هم ډاډ کوي نه مټې مې درد نه کوي مری مې خوږېږي ai nu musalmana nu mariga کم وکړه کنه ما ډیره خو نه ده اوس پټی چې اوس پټی چې بغیر ماشینه تم ټکیږي یا دا څه اوريګا خبر اخو شلک بس اوريګا اون څه ماما هذا له کوسکا بس اوس په دې خدای ماما خو دې ها هم کوته مړه انجا په دې خکی وګوره وګنه دې مواد راځي بس ها انجا په دې خکی یا خیر الله دې واس خکی په خپل یا تخیر یا خدای پاک تخیر یا الله بسم الله الرحمن الرحیم رضا تبارك الله اوس په خدای خکی بسم الله الرحمن الرحیم خدای لكم بسم الله يوقع كذا عادي يوقع يوقع أقولي أولا أو كنا أقول أيه مرة تكون شروق الوقت مرة تكون شروق يلا يلا بس وده شروق وده ما كنا مرة وي ما كنا خير تكتي ما قدام خير هذا لا جماعة ماما وي كما تكتي مرة لا تو يا تشادا كلي شنو كويجي ناكا ونكي ولي خو بيتك ولا تقول انت اخذ ما بتار وجدي هو انا مو جاي خو تدي كون بشكو ماما تقول ايه ماما تجون لي تقول خو بيتك ايه كسلتي كده لا لا ايه ماما عندنا ايه ماما ايه ولا ماما رجعنا هو من جلسه رجعنا وين دا ولي دا وګوره اوس پر پلان وجلی وو بس دا پدې ورته مرای تا چولې و دا ولي و نو دا ګلاب ماما چې التا هغه مریض پر نه غلو کنه دا کوم ټکو یې ځکه نو دا ول دا په مری تا وچول کنه نو دا د مری خو کې نو وس مری دا وچول نو او خدا پاک نو تاسو مرای ته نو دا تعالی چا اجازه درکړې ده اوس په دې پیغام باندې اړولیو زماله ورکېږه په مخاطي ښه چې رستو نه ګورې ځوځه مړه مونږ نه وایو موږ ولې راته نه دې کې مونږ کې چې خټي ټاکته قصته یاري ول دا مې د سړي د سره خو کړل دا غي دا نتیجه و زمانہ دې لګا دا دې تاسو ور ګورم که خېری